آیا کله مو دا فکر کړی چې AI په پیل کې په وړیا ډول وي خو بیا وروسته پیسې غواړي او یا که چیرې ته بیا بشپړ کتاب ورکړې غټ راپور ورکړي درته خلاصه یې کړي خو نه مني یا 2-3 عکسه جوړ کړي خو څلورم عکس نه جوړي نو که چیرې AI یو اپلیکیشن ده نو شاته یې کمپنیانو مالکین او کمپنیان په میلیونو او بیلیونو ډالر ولې مصرفوي راځئ نن د AI د پردې تر شا په حقیقتو پوه سو. دا د AI د زده کړې څلورم درس ده. نن په 2 موضوعاتو موږ تاسې بحث کوو. اول چې AI ولې پیسې غواړي او په دوم کې څنګه د AI څخه همیشه په وړیا ډول استفاده کولی سو. اول به د AI د مشهورو کمپنیانو وړیا ورژنونو محدودیتونه او میاشتنی فیس در وښایم. بیا به موږ تاسې ولاړ سو بحث وکړو چې AI ولې پیسې غواړي. دا د AI هغه 5 مشهور کمپنیانې دي چې ChatGPT ده، Gemini ده، Claude ده، Copilot ده، Grok ده. دوی ټول وړیا ورژنونه لري خو دا وړیا ورژنونه تل محدودیتونه لري. مثلا د پیغامونو شمیر محدود دي، ځینې ځانګړتیاوې یا د عکس یا ویډیو جوړول هیڅ پکښې نه او کله کله ځینې پرمختللي وسایل یا ماډلز یوازې په پیډ ورژن کې ده چې تاسې باید پیسې ورکړئ. نو د دې لپاره دا شرکتونه چې دي میاشتنی فیس درڅخه غواړي چې د میاشتني فیس لپاره تاسو دا وړتیا درکوي چې تاسو نور پرمختللي ماډلونه استفاده کړئ یا عکسونه او یا هم ویډیوګانې جوړ کړئ. دې خبرې ته متوجه سئ چې نږدې هیڅ AI شرکت تاسو ته بشپړ نامحدود استعمال د AI نه درکوي ځکه دا د امنیت د بارز او نورو ستونزو مخنیوی ضروري ده. AI ولې پیسې غواړي؟ فرض که ته د AI څخه سوال کوې چې تا ته د انګلیسي د زمانو تشریح د مثالو سره درکړي نو AI د دې لپاره چې ستا په سوال پوه سي تحلیل کړي او جواب درکړي یو کمپیوټر ته ضرورت لري. نو فرض که ستا غوندې په میلیونو خلک د دنیا د مختلفو ځایو څخه دغه سوال کوي نو د دې لپاره د AI کمپنیانې باید غټ کمپیوټران سرورونه ولري. دا سرورونه برق ته ضرورت لري، دا سرورونه کولینګ سیستم ته ضرورت لري، دا سرورونه باید د دنیا په مختلفو ځایو کې نو د دې یو غټ مصرف دغه سرورونه دي. دوم غټ مصرف چې د AI خپل ټرین کول دي. د دې لپاره په میلیونو او بیلیونو مقالې، کتابونه، ویب سایټونه، ویکیپیډیا، او ویډیوګان ته ضرورت لري نو دا په میلیونو او بیلیونو مصارف راځي. دریم غټ مصرف چې د خپل تکړه انجینران استخدامول چې دغه د AI ماډل پر مخ بوزي او خراب نشي. نو په دې خاطر ده چې کله ته د AI څخه څلورم 5 عکس غواړې نو AI ماډل تا ته نه در جوړي او یا که چیرې ته سوال ځینې کوې بعد له 2 سوالو څخه تا ته صحیح جواب نه درکوي ځکه چې دوی غواړي چې ته په وړیا ورژن استفاده کوې په عادت سي او څه مشکل در حل کې او بیا میاشتنی فیس والا انتخاب کې. د دې مشکل لپاره موږ تاسې 2 د حل لارې لرو. اول اپشن دا ده چې د دنیا د مشهورو کمپنیانو وړیا ورژنو څخه استفاده وکړئ. هغه ستاسې په روزمره ژوند کې اکثره سوالونه درته حلوي او هغه وروستي معلومات لري او ډېر اپشنونه لري. نو تاسې چې کله سوال ځینې کوئ باید صحیح سوال ځینې وکړئ، صحیح جوړښت ولري. زه په راتلونکو ویډیوګانو کې د پرومپټ انجینرینګ بحث کوم څنګه صحیح پرومپټ یا صحیح پوښتنه د AI څخه وکړئ. خو دوم اپشن خورا خوندور اپشن ده. دا بې له انټرنیټ او په وړیا ډول کار. دا ماډلونه چې دي اوپن سورس ماډلونه دي، ستاسې په موبایل کې هم کار کوي، ستاسې په کمپیوټر کې هم کار کوي. ما 3 ویډیوګانې اپلوډ کړي. اوله ویډیو څنګه دغه AI په وړیا ډول په کمپیوټر کې استفاده کوو، بلې څنګه په وړیا ډول په انډراید کې استفاده کوو او درېمې څنګه په وړیا ډول په آیفون کې استفاده کوو. زه به د ټول لینکونه تاسو ته په کمنټ کې پرېږدم. دغه ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. دلته به د اوپن سورس AI ماډلونه ټول معلومات ووینئ چې د چات لپاره کم یو ښه ده، د ماتس لپاره کم یو ښه ده، غټ ماډلونه کم یو دي، میانه یې کم یو دي او کوچني یې کم یو دي.